یو چرګه چرګوړي چې سړی په کور کې وساتي چې هغه چرګه چرګوړي الالۍ نو د سړي لاس ولا په خپله نه ورځي. یو سپی چې چا کرا کال یو نیم کال لوی شي نو هغه سپی چې مړ شي بیا هم ورپسې خپوي. نو بیا انسان د انسان پلار، رور، بچې، ښځه، دوست، رشتہ دار چې وفات شي نو لازماً د انسان په اړه کې غم راځي، خفګان راځي. اوس مونږ به څونه پورې خفګان کوو او څه به نه کوو. نو شریعت مونږ ته لارې ښولې دي. کم خفګان چې د انسان د زړه نه باري، د اختیار نه باري، هغه خو مجبور دی چې انسان به هغه غم وي، خو دې نشي بنې کولی. سترګو نه اوښکې به هم ځي، له باندې غم فکر به هم راځي، رنګ به هم بدل شي، چپ چاپ به خندا به هم نه ورځي. دا قسم غم د انسان په وس کې نه دی. نو چې کوم غم ستا په وس کې نه دی او دغه غم په تا راغی نو په هغې ته الله نه نیسي. د جدایۍ غم خامخی او پته نه لګي چې دا پلار جدا شي، دا رور جدا شي، دا بچې جدا شي، چې بیا به کله ملاقات کېږي، هېڅ پته نه لګي. که تم مسلمان یې هم مسلمان مړي نو جنت کې به ملاقات کېږي، خو پته نه لګي چې کله به کېږي. 100 کاله، 100 سوه، 100 لکه، 100 کروڑه، الله ته پته ده چې دا به کله بیا یو ځای کېږي. او یا ته به کله مرې او ستا د روح به هغه سره په برزخ کې او په قبر کې ملاقات کېږي. او که نه یو کس پکې د دنیا نه بې ایمانه لاړ خو بس خبره خلاصه شوه، بیا خو ملاقات شته دی نه، ځکه یو به دوزخ کې پروت دی او بل به جنت کې پروت دی. نو خامخا زړه له هغه داغ راځي، هغه صدمه راځي چې دا خو ما سره په کور کې یو ځای اوسېده، یو ځای ناسته، خبرې اترې هر څه بند شو، تعلقات بند شو، کوټه راته خالي شوه، کور خالي شو، بچي پاتې شو. نو کم چې غیر اختیاري انسان له غم راځي په هغې الله انسان نه نیسي. که د سترګو نه ورسره اوښ کم وبېږي نو په هغې الله نیول نه کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د هغې یو ماشوم زنکدن دی. نو انسان ته چې پلار راشي نو هغه مې څه نه څه کم شي نیم شي. نبی علیہ السلام پسې استازی راولېږه چې ته ورشه بابا ته مې ووایه چې زما ماشوم دی او بیمار دی، زنکدن دی، چې ما له راشي. نبی علیہ السلام مبارک ته چې استازی لاړه هغه ته خو پته وه که زه ورځم نو ما له بم جړه راځي، ځکه حضور پاک مبارک کې رحم ډېر زیات و. نو چې زه وجاړم لور به مې ښه په جړا شي. نو استازي ته وایي چې ورشه زما لور ته ووایه چې صبر وکړه او د الله نه په دې غم ثواب وغواړه چې یا الله ماله پې اجر راکړي. او چې څه دنیا کې الله را لیږي چې اخلي الله اخلي. څومره ښکلې خبره ده. نو مونږ د چا خپل اختیار زمونږ نشته، زمونږ اختیار د الله اختیار دی. را لېږلی الله یو، بچي را کړی الله دی، اخلي الله. مونږ به صبر کوو او په دې تکلیف او مصیبت به د الله نه اجر او ثواب غواړو. وی دا مې لور ته ووایه. استازی لال حضرت زینب رضی الله عنها ته دا نبی علیہ السلام مبارک هغه سوال جواب ورسو. هغه غمجنه وه، وی ورشه پلار ته مې ووایه چې لور دې وایي چې ستا د قسم چې راشه، ما غم به لږ کم شي. حضور پاک مبارک پاسې صحابه ورسره دي چې کور ته ورننوت، ماشوم ورته چاروچت که او نبی علیہ السلام دی غیږ مبارک کې سالار وفات شو. نو د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې. یو صحابي ورته وایي وانت د الله رسوله، یعنی انت تبکي، تم جاړې، ته خو د جړا نه منع کوې چې مړي پسې به نه جاړې. حضور پاک او فرمایل وی دا زما جړا د رحم جړا ده، دا خو زما لکه غم صدمه راله، غم راغی نو د سترګو د وجې د زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي، نو ما له جړا راله. او د کوم مسلمان په لکه چې رحم نی دا خو سپیره بنده دی. لکه مې رحم راغی په دې بچي نو د سترګو نه مې اوښکه لاړه. وی الله په دې نیول نه کوي چې دا د سترګو نه کومه اوښکه لاړه، یا د لنه کم غم راغی الله جبې ته ګوتې کړوي، په دې الله نیول کوي چې سړی په جبه فریادونه شروع کړي او د جاهلیت چغې پې شروع کړي.
دقه سے د حضور پاک مبارک بچے د حضرت ابراہیم. یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام را سره مونږ لاړو، یو دایی له ورکړو په خوا به عربو خپل بچی خو خزل ورکول اغیب پالل. نبی مونږ لاړو، هغه ماشوم نبی علیہ السلام رو چت کړ، بچی دې زوی دې اخکلې کړ او بویې کړ، ځان ته را نږدې کړ او بویا وې. لکه د نبی علیہ السلام مبارک کو سلور زامن پیدا شوی دی او سلور واړه په ماشوموالي کې وفات شوی دی. لونه وی زامن نو دیکیم دا الله لوی حکمت ته چې د بل وخت بدرته وې. نو هغه زوی ځان ته را نږدې کړ، ډېر ورته خوشاله او بویې کړ، کولې کړ. وی دقه یو ځل نبی علیہ السلام ته سوال جواب وشي چې ورلو هغه ماشوم ځن کدن. حضور پاک مبارک ته بیا روچت کې غیږ کې ونیو او د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې، په جړا شو. بیا یو صحابي په سوال کوي د الله رسوله ته هم جاړې؟ تاسو خو د جړا نه منع کړی چې مړي پسې به نه جاړې. وی د کومې جړا نه چې مې منع کړې د هغه د دې ژبې جړا ده. خولې مبارکې ته یې ګوته ونیوله. او دا خو د رحم اثر دی، لکه رحم راشي په سترګو ښکاره شي. دا خیر دی، دا د انسان د وس او د اختیار نه بار ده. دا بعد جړا د انسان په وس کې نه، کله د خوشحالۍ نه هم سړی وجاړي او کله د خفګان او د غم نه هم سړی وجاړي. او بعضې دی چې په زور ځان له جړا راولي او چغې وباسي، هغه منع ده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ. مڑی پس چدا وارثان او جمدی جاڑی لی مڑی تا پیزاب ملاوی گی، سزا غتا ملاوی گی. اس بتوے چے ولی سزا غتا ولی ملاوی گی؟ قرآن شریف کے خو اللہ فرمائی ولا تزر وازرتون وزر اخرى، دا یو گناہ خو اللہ پا بل نبار کئی. نو جاڑی دا جم دے و سزا مڑی تا ملاوی گی. علماء لکی دا حدیث استادان وی مڑی تا پا دی وجہ جلا ملاوی گی چی یا خو بعض علاقوں کے مڑی وصیت کئی، پخواب عرب وصیت کو چی گوری چی زمڑشم چی مرگ مدرون کے خواہ دا وصیت بے کو. مرگ بسنگ درنیگی خزب دا پیسو خزب اوی دا کرے خزب اوی را غفتے غی دا بے پیسی ورکول غی بساندری وی جڑا بے کول. دا با عربو کے خزب ملاوی دی پا کرے بے را غفتے ای برالی او سیب دی با پیسی ورکول غی با غزل وی آغا مرسیه بهم بیو چغه بهم والی. نو چې خدا خو چې یو چغه کی بل مرزره چغه کی او چې بل چغه کی نو ورسره د کور غم چغه کی. کدا مړی خوخم نه وي ته اخلاصم شو. بعض داسې خلک می خو چې د بار خزه راشي او چغه وای نو دا کور دا چغه خزه مرسره ساندري شروع کی او چغه جوړی کی، دا ګناه ده. نو د بای خزه بیره واستې د کرے خزه پاغي به مړو ته جړا کوله. دا خود د ګناه وکړه کنه چې دا وصیت کړی دی. مړی را لدرون کې خد خلق دیر رو غواړي، خد رو غواړي او چغه وباسي. او یا دادا چې دته خو پته و چې زما په دې کلی کې او زما په دې محله کې رواج دي چې خلق مړو پسې جاړي، د دې ګناه د ختمولو د وصیت ولې نه کوي. د به ویډیو کنه خپل خزه ته خپل لونو ته بچو ته چې ګوري که زه مړ شم ما پسې به جاړی نه. هغه د اختیار جړه او د قصد جړه برا سره مکوي. نو د په وطن کې د ګناه د رواج ور د په خاندان کې ور د په کورنۍ کې وو د من نه د کړی دی گویا کې په دې خوشاله چې ما پسې خلکو جاړي ځکه د سزا ملایوي، دته د خپل سبب سزا ملایويږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او هغه فرشتي وته سوي هغه دلته کې خلک جاړي فرشتل ته ټونګي ور کوي. ها یو جاړي کنه وای ته ډېر بادر وې، وی بابا ډیر بادر وی ډیر بادر. ا فرشتي وته چونګه وروي چې د پچا اړولې څه بادرې الله لار کې جو jihad یو ټوسته چې تکړه څه بادر وی. ماسختن ما خام چې د جمعه ته تلې، ماسپخین ګرمه کې جمعه ته تلې چې د یخو وو باندې دست کړي د دکې ولا ور کوي. وای کړي دي چې ته وی چې بادرې څه بادرې تورا دې کړي وی زمون پلارو او ډیر سخی پلارو. ا فرشتي ولا ټونګي ور کوي څه څه دې کړي هغه دغه د ګونډې غسخه د غنم چې به سخا ورکول خیرات دغه سخاوه
چې د 10 روپۍ خیرات ته کړو په خپل ژوند کې جومات کې یو 10 روپۍ ورکړې وې دوکې ولا ورکوي ټونګې ولا ورکوي څه سخا دې کړی تا نه چې اغوښتي نه ستا جومات جوړېږي ستا لار جوړېږي ستا خوا کې مسکین غریب فقیر د جامه ډوډۍ نشته او دړی اخلاصه سخا وکړي دغې ته سخا وایي نو دې جاړي وایي بابا او ته خو ډېر سخي وې میانځ کې هغه 15 روپۍ هم چې ته د خدای په لار کې خیرات نه ورکړې هغه فرشتې ولا ډب ورکوي ښه مضبوط ډب ولا ورکوي وایه که نه څه سخا دې کړی دی وای بابا او ته خو ډېر ښه سړی وې دې چغې ورپسې وایي ډېر ښه سړی و زمونږ پلار فرشتې ولا ټونګې ورکړي سس ښه سړیتوب دی ګاونډیان درنه په اور کې ولاړو دا ښه سړیتوب بچې دنه په اور کې ولاړو پلار دنه اور کې ولاړو قوم کې دنه خلک په اور کې ولاړو ته ښه سړی وې شیطانت به دې نه کو په دنیا کې مسلمان به دې په مسلمان نه ورچو ښه سړی ټونګې ولا ورکوي دروغ به دې نه وي غیبت به دې نه کو جومات کې به خلکو سره د غیبتونه نه کول د پولې په پټي په غاړه به دې غیبت نه کو چغلي به دې نه کوله دا وایي دا زه درته ځانه نه ویم هغې وله ټونګې ورکوي هغه فرشتې چې څومره دي د هغې مړي صفتونه شماري هغه فرشته هغه مره دیکه ورکوي وی وګوره دا صفت در کې و چې دا دې در پسې یادوي دا در کې و چې دې در پسې یادوي مونځ دې کړی دی حج د باندې فرض و کړی دی روجه در باندې فرض ونیولې دی ده ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا مړي ورپسې دا چغې دا وارثان ورپسې وي او دکې هغه صفت نه هلته عذاب ورکوي ټونګې ولا ورکوي چوټې ولا ورکوي دا عذاب مړي ته میلاویږي دا خو دا طریقه نه ده عربو کې به دا رواج و جامې به یې شلولې ده ما ګریوان ته به یې ګوتې کړې لمنې پورې به یې کر ولا ورکو ولې بچې مې مړ دی پلار مې مړ دی جامې به ټولې او ښځو کې عجیبه رواج و خره چې زمونږ په خلکو کې دغه رواج نشته سر به یې وخورې ښځې دا به لا بیلغم چې لا نه به هلته به مړی کټ کې پروت و دلته به دې نه روت و چې راشه مور مې را لېږلې سر ولا وخوری سر به یې وخورې ګنجې به پاتې شوه دا ولې او زه په دا حسن څه کوم چې میړه مې مړ شو زړه کې به خوشحاله وه خره چې ته خلاص شو بل به وکړم هغې کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو عدت پسې به یې فورا بل خاوند کو خو لیکن خلکو ته خلک ځان ښیي که نه ولې دا مونږ نه ښیو خیرات مونږ کوو چې مړی وشي هلکه دونه پیټه هلکه مه کوه غریب مړه بیا خلک به څه وایي د خلکو د شرم د وجې نه نو نه یې به یې راوغوښته او سر به ښځې وخوره وی خاوند مې مړ دی او زما به سري ویښته به یې وخورې خدایه پاکه چې دا به څه بلا ښکارې ده لکه ښځه چې سر وخورئ چې دا بلا څه بلا ښکارې سر به یې وخورې دا به بیلغم د کرۍ ښځې به یې راوستې بیلبغم و تورې جامې به یې واچولې او توره لوپټه به یې په سر کړه دا ټول د ګناه اعمال دي خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت ابو سلمہ او دا هغه بیبي و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما دون محبت او د دواړو یو بل سره چې تاریخ لیکي د ښځې د خاوند دونه مینه یو بل سره نه وه لکه د دې چې څومره مینه وه حبشې ته چې کله هجرت کو دواړه لاړل حبشې نه چې واپس رالل دا پراپیګنډا شو چې د مکې خلک مسلمانان شو نو چا چې حبشې ته مسلمانانو هجرت کوي خوشحاله شو رالل چې رالل پراپیګنډا دروغ وختله نو مدینې ته روان شو نو چې دا یو ورسره بچی دی سلمه نومې دی زوی دی او یو ښځه او خاوند دي په څاروي سواره شو چې مدینې ته هجرت کوو د دې ښځې قومدار ورلل او دې سړي ته وی ابو سلمه ته وی دا ښځه خو په تا مونږ خرڅه کړې ده چې کله یې حبشې ته بولي او کله یې مدینې ته بولي که دلته اوسېږي په دې مکه کې دا به ستا خدمت هم کوي او ستا به ښځئ او که دا ته په وطنونو ګرځې ځان له بله ښځه او که دا پرېږده بس ښځې ترې جدا کړي او دونه مینه وه چې دواړه یو ځل کېناستل دا ښځه دې خاوند ته وایي وی سړیا چې یو لوز و څه لوز وی که ته مخکې مړ شو نو ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم دا راسره زما واده نه او که زه ستا نه مخکې مړه شوم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې چې جنت کې مو ته یو ځای یو بس چې بس زه ورته بل څوک نه دا خاوند دې هوښیار ورته وي ښځې زه به راسره واده وکړم ته مه کوه وی که ته مړه شوې خو ستا نه پس به زه بله ښځه نه اخلم په نکاح خو که زه مړ شوم نو ته بل خاوند وکړه خیر دی ځکه ته به څه کې ته خو تور سرې به پاتې شي زه خو ځان له بغیر ښځې ګزاره کولی شم خو ته به څه کې د ګټې وټې ستا به سي نو زه راسره واده کوم ته مه کوه که زه مړ شم نو بله ښځه بل خاوند خیر ته کولی شي دونه یو بل سره مینه نو
نو چې د خاوند دغه قومداران یې ورلل او د ښځې دا قومداران او دا ښځې اتفاق یې کړی دا به تا سره په وطنونو نه ګرځي دا په دشتو بیابانونو زه خپل کار کوه دا تا باندې مونږ خرڅه کړې ده هغه غریب لال مدینې شریفې د دې خاوند قوم خبر شو چې دوی خو هو کافر خو قومیت خو وي که نه چې دوی خو زمونږ د هغه سړي نه ښځه پاتې کړه هغې ورلل هغه ماشوم یې ترې واخېسته وایي دا ماشوم زمونږ کېږي هغه ته هغوی بوتله ښځه دقسې پاتې شو خاوند ته مدینې ته لاړ او بچی ته د خاوند خپلوان و هغه یوازې پاتې شو جړل به خاوند پسې او بچی پسې بار به ځنګل ته ووته او په چغو چغو به یې جړل غر ته به وخته او په چغو چغو به یې جړل چې خدایه دا څه خاوند هم لاړ او بچی هم رانه لاړ باران به شو بار به ووته باران کې به یې جړل اخره کې په یو درېمګړیز خلک و د هغې پې رحم راغی وی دا دې ښځې سره ولې ظلم کېږي نو د هغه خاوند چې کم د ښځې چې کم قومداران و هغې له ورغل وی په دې مظلومې رحم ولې نه کوې چې دا د خپل خاوند سره په وطن کې خوشحاله ده وطن کې دي او که بار خوشحاله ده تاسو څه کوئ او سره خوشحاله ده په ځنګل هم ورسره خوشحاله ده او په بیابان هم خوشحاله ده خاوند یې خوښ دی څه کوئ چې د خاوند نه منې کړی دی بس هغې پوه شو چې د ښځې خوښ دی نو زمونږ پکې څه دي وی ښځه به ټیک د ځیرې ورپسې مدینې ته بیا دغه سړی لاړ نیکان خلک مې او هغه د خاوند قومدارانو ته وی چې دا بچی راکړې ښځې د اجازت میلو شو چې ولې ورکړو چې ځي مدینې ته هغې وله بچی ورکړو بچی یې ورته میلو شو او لاړه مدینې منورې ته هجرت یې وکړه خپل خاوند له ورسېدو اتفاق ته ګوره خاوند یې وفات شو ابو سلمه رضی الله عنه شهید شو په جهاد کې چې شهید شو او دا د نبی علیہ السلام د ترور لورم ده چې دا خاوند کله شهید شو دا وی په خپله وی باس وی د خاوند په مرګ مې د دنیا ښځې را جمع کړې چې اوس به ورپسې جاړو ځکه دا رواج خو په عربو کې و که نه او تورې جامې مې واغوستې عرب تورې جامې به یې اغوستې په مړي پسې او تور څادر مې واغوسته او ما وی چې نن به داسې جړا کوم چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به خلک دا مانه نقل کوي وی به چې یاره خو خاوند پسې دا دې ته جړا وي لکه د یو مسلمې چې وجړل حکایتونه به کېږي نقلونه به کېږي داسې جړا به کوم وی چې ځان مې کله تیار کو یو ښځه راله را سره د کټ په سر کېناسته چې دا به م را سره اوس جاړي ځکه دا خو بیا یو قصه شروع کړي هغه ساندره غوندې وایي ځان له خپله قصه شروع دا بیل ناتونه دي بشیرجان بیل ناتونه وي دې ته بیل ناتونه وایي د کټ سر ته او د کټ لنګې ته شروع وکړي او چغې جوړې کړي الله دې مسلمان د غم نه وساتي غم ډېر ګران کار دی غم ازمول ډېر ګران کار دی خو چې چا باندې غم راشي الله دې بیا صبر هم وله ورکړي وی بله ښځه راله هغې م جامې بدلې کړې اوس تیارېږو چې جړا شروع کوو وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را دننه شو وی چې څنګه را دننه شو وی ما ته نه وی ځکه دا غمجنه وه وی هغه ملګرې ته مې وی چې او ولې جاړئ کم کور نه چې الله شیطان دوه ځله ایستی دی بیا ورته را دننه کوئ یو ځل خو دوی هجرت وکړو یو ځل بل هجرت وشو نو شیطان ته الله دوه ځله ځغلولی دی ته دې سره جړا مرګر کې بیا شیطان نه دننه کې بس وی غلی شوم وی چې پام کوي نه جاړئ ښځې ته وی ما خو اورېده وی ما ورته وی چې د الله رسوله نو څه به کوم زه خو ډېره زیاته غمجن یم وی زه راته یو دعا ښیم هغه دعا وکړه وی دا دعا یې راته وښوله چې اللهم اجرني فی مصیبتي خدایه په دې مصیبت کې ما لا اجر راکړي ګوره څونه ښایسته دعا ده واخلف لي خیرا منها خدای دې مصیبت نه ماله بهتر شی راکړي دا مصیبت راله په خوشحالۍ بدل وی لکه مې وی چې د نبی علیه السلام دعا د قربان دا خو به خامخا ویم خو د ابو سلمه نه به بهتر خاوند لاسو کړي چې ماله به میلو شي د ده په شان سړی په دې ملک کې کم دی د ده په شان سړی په دې وطن کې کم دی بهتر خاوند به لاسو کړي چې نبی علیه السلام وایي چې دعا کوه چې خدای دې نه بهتر دله درکړي او صبر راکړي وی بس دعا مې شروع کړه چې الله صبر راکړي او دې نه له بهتر راکړي غوړه کې به مې دا و چې ده نه بهتر به څه وکړي وی الله مې هغه دعا قبوله کړه جړا مې مو نه کړه جامې مې مو نه شلولې هغه تور جامې مې م لرې کړې هغه دعا مې الله قبوله کړه وی پروردګار ماله د خپل خاوند د ابوسلمه نه بهتر خاوند راکړه چې هغه د دواړو جهان مبارک سردار د حضور پاک نکاح ته ورسېدو دعا مې الله قبوله کړه داسې خاوند الله راکړه چې د هغه نه بهتر خاوند واقعي د نبي علیه السلام په شان خاوند د ښځو دپاره چې هغه سره د ښځو څونه نو د نبی علیه السلام صفتونه تاسو اورېدلي وي هغه نه بهتر خدای پاک راکړه نو دا چغې وهل او ګریوانونه شلول تورې جامې اغوستل او ځان له مخته کول احادیث کې دي صراحتا منه راغلی
شق الجیوب ریوان سره ضرب الخدود او دا مهون او دا سټونه ځان لوهي او دا سر ځان له سپېړې باندې وي او ځان سر په دغه دا ټول ګناهونه دي رونو دا ګناهونه دي او دا جړه منه ده په دې جړه انسان دی جمدیلم الله ضرر ورکي غم په نور الله زیاتی او چې هغه کمړې دی هغه تم په رب العالمین سزا ورکي دینه ممانعت ته بالکل دا قسم جړه باندې او هغه جړه چې هغه د سترګو نه اوخ کې بیږي حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شو عائشہ بی بی فرمائی غزوه موته کې حضرت جعفر نبی علیہ السلام فرمایلی وی چې د جهاد و فلان کې مشری عبد الله ابن رواحه حضرت زید ابن حارثه کا شهید شو نو جنډه بدا عبد الله ابن رواحه سره کاغه شهید شو نو جنډه بیا د جعفر سره او کدی شهید شو چې چا جنډه واغشته د مسلمانانو مشر اتفاق دا ګوره چې هغه زید ابن حارثه رضی الله عنه شهید شو چې څنګه شهید شو نو فورا جنډه عبد الله ابن رواحه په لاس کې ونیول هغه مو ام شهید شو فورا جنډه حضرت جعفر د نبی هم د ترزوی دی علي صاحب رور دی هغه لاس کې ونیول چې هغه ونیول په هغه د لاس وو دی بل لاس باندې جنډه ونیول چې د نبی علیہ السلام جنډه زمکه ته لاړ نشي دا بل لاس ولو دیم ته پرې کو نو دا کونډه او په دې سینه کې جنډه قابو کړه او چې زمکه ترانه پریونه دي فورا خالد ابن ولید راغی جنډه په لاس کې واغشته چې لاس کې واغشته او چته کړه دا درې وړو شهیدان شو الته نبی علیہ السلام مبارک په جمعات کې ناسو په مسجد نبوي کې او سترګونه اوخ کې روان شو په میاشت مزل صحابي د الله رسول ولی وی ما ته جبرئیل علیہ السلام اطلاع راوړه زید ابن حارثه شهید شو جنډه واغشته عبد الله ابن رواحه شهید شو جنډه واغشته جعفر شهید شو اوس جنډه د الله توري په لاس کې غشته خالد ابن ولید ته د الله تور وي د الله تور په لاس کې واغشته اوس د الله تور چې نبی رسول الله چاته وي د الله تور ماتيږي چرته نو خالد ابن ولید خوري مجاهد سره وکنه د نبی رسول الله زمانہ کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې د جهادونه کول نو چې ځان کدنې دي نو په خپل پوزي کې پکټ کې پروت دي نو جړل دي وی شهادت مې نصیب نشو د دنیا جهادونه مې وکړ شهید نشم شهادت پسې جاړم او لکه د عام انسان په خپل کټ پوزي را نه ساخيږي شهادت پسې جړل شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه وی عجیب خبره ده شهادت پسې جاړي وی چاته چې نبی علیہ السلام د الله تور ویل دا اماتيږي سيف من سيوف اخذ الرايه سيف من سيوف الله دا الله د تور یو تور جندلاس کې واغشتل چې نبی علیہ السلام تعالی الله تور وی دی ولی شهادت پسې مریدات الله تور څوک نشي ماتوي نو هغه څه چلو کو خالد ابن ولید د دشمن تعداد د لکونو په اندازه دی 2 لک لخر دی د دشمن او مسلمانان 3 زره دي هغه 2 لک او دا 3 زره کته مقابله کولی شي دا چلو کو چې مخکنه شپونه روستو کړل روستو لخر مخ کې سال چې جنگ شروع شو کافر وې دا جوړ تازه دم نه فوج راغی بل الله کافر له شکست ورک مسلمانانو الله بری ور نو حضور پاک مبارک په جمعات کې ناشته او جا سترګو کې اوخ کې بیګي عائشہ بی فرمایي وې ما د دروازې را 14 دینه وته قتل یو سړی راغی وی سید د جعفر د کور خزي جاړي نه خدا تر اولاد دی او د خاندان خلک دی نبی علیہ السلام ورته فرمایي ورشه منه کا صلی الله لکسات پس بیا راغی وی سید ما منی کړه خو نه منی کیږي هغه خو جاړي مکه چغي وای ورشه منه کا بیا وراره اصلي پدریم دل بیا راغی وی د الله رسوله وی ما خو ډېر نصیحت ورته کو نه منی کیږي او ما غسي جاړي وی خلوق وته خوري واچو نو عائشہ بی بی دې سړی د غوسه شو اوس خو आवाज نشي ورکوي دا خو خزر بار دی خو دې لکه وی چې فلان کیا خدای رضا سے داسې کا خدای دې هلاک کا نبی علیہ السلام د دې مر اطلاع راوړي چې داغي خزي جاړي خو د خاندان خزرین ولې غم دي او بیا په کار دي چې هغه ته خلک خوري واچو کنه زه اوس کده کې د غوینو خلک به خوري واچي نو دا کار نشي کولای عمل نشي کولای او پیغمبر علیہ السلام له بار بار اطلاع راوړي چې خزي جاړي خپکه نو غیر اختیاری که دسترګونه اوخ کې بیږي پروا نشتا خپل بچی ته نبی علیہ السلام دسترګونه اوخ کې لال ابراهیم ته مدد وختي وي او یو مزیدار ټکی وي ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون اے بچی ابراهیم مونږ ستا په جدای ډیر غمجن تا په ډیر غمجن بس
او مونږ به اسم نه وایو، هغه به وایو چې په کوم الله خوشحالېږي، چې په کوم څیز الله خفه کېږي هغه به نه وایو. نو دا د خولې چغې ایستل، روړې وال، او دا څه ورته وایي ساندرې وال، او مخونه ورټکول، او ګریوانونه شلول، او جامې تورول، دا زمونږ په شریعت کې نشته. حضور پاک مبارک د دې نه منع والی کړی دی. مړي پسې دا شی به نه کړي. بل رواج یې شو حضرت حمزه رضی الله عنه قصه درته یاده نه؟ څومره غمجن دی نبی علیه السلام، ځکه هغه سره خو ظلم ډېر زیات شوی، دومره غمجن دی وی یاره افسوس زړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کړم په دې میدان یې دقسې پرېږدم چې مارغان او شرمخان او زمري راشي او د هغه غوښې یې وخوري، چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د دې حیواناتو او د مارغانو د ګېډو نه راوچتې شي او دې ته جوړ شي. دونه غمجن دی چغې نه وایي. خور را روانه ده د حمزه رضی الله عنه، د زبیر مور، حضرت زبیر رضی الله عنه مور ورشوي مور دې منې کړه. هغه ډېره بادره ښځه وه، چې څنګه را روانه ده او کفن ورسره دي دوه څادرې. حضرت زبیر رضی الله عنه ورغی وی مور یې ودرېږه، لاس یې ورته ونیوه، هغې دې زوی له داسې دیکه ورکړه چې اخ به یې غورځو. فوراً ولا आवाज ورکي وی مور نبی علیہ السلام راته وی چې منې کا دقه سی ودرېږه، قدم یې وانه ورشوي ورته مې وایا چې زه در باندې پوهیم. ما ته پته ده زما د روح چې پوز او سترګې او غوږونه او شونډې دې پرې شوي دي. زه خبره هغه به ویم چې په کوم الله ویلي دي، فریاد نه کوم، یو پوټې دا خپل دغه وینم دا روري نه مو ورنبي مې واره دي واره ته مې وا چې اجازه راکړي. حضرت زبیر ورغی وی سید الله رسول مور مې خبر ده ته دې وجه منه کې چې داغه مخ تقریبا پرې شوی دی، خبر ده اجازه غواړي. وی خا اجازه ولا ورکا چراغ وته مخامه خضرې ده. وی د شهید په مرګ باندې با بے خوند او بے غیرت اخذ جاړي. الله اکبر. تعالی الله شهادت تل زه په دې خوشاله یم چې د الله په لار کې د نپوزم لاړو، سترګم لاړو، شونډم لاړو، غوګونم لاړو. ما د پاره فخر دی، فخر. او ادوا صادره راوړي نبی علیہ السلام له ورکړي، سترګو نوخ کې به دی هغه نبی علیہ السلام له ورکړي. ریحان صاحب دا دواړه صادره وال ادوا صادره سوي، یو حضرت حمزه یو بل شهید دی دا غم صادر نه، یو لنډیو بل وګدو، یو د حضرت حمزه شو دا بل داغه شو. وی لنډی صاحب یو لنډی دی بل وګد دی، وی قران دازي پکې وکي اتفاقا هغه وګد داغه بل صحابي ورسې دغه لنډی د دورسه شیخ په به پټول سر به ښکارا کېدو چې سر به پټوک په به ښکارا کېدو. وی صاحب څوک وی په سر ولا صادر راکاږي په خپل ولا بروزه واچي. مړو پسې غم وی الله دې مسلمان ساتي، خو بهر کې هغه د خپل جلا وغه چغي پغه دا په شریعت کې نشتا. تدې نه من راغلی. بل رسم خلق سکی چې مړیو شي چې کله یو لامبي د لمبولو دا زموږ په وطن کې دا رواج شته، د لمبولو هغه کوټې ته وروړه میاشت څلوېښت ورځې داخلېږي نه او شمه ډیوه پکې بل دې نه ورځي دا کوټې څوک هم نه ورځي او ډیوه پکې بل الکه دا ډیوه پکې په دا کوټه کې ولې بل وی دلته دا مړی لمبولې شوی دی د روح راځي چې رانه وته. خدایا اوس قمقلو له عقل د کم دی نه ورکې دلته ډیوه ځکه بلو چې پرانه وته په دا کوټه کې. نو دې چې دا مقبرې نه داغه ځای نه په تیاره کې را روان دی او د خپل کور پیژنې او راځي نو دا کوټه کې تیاره شو او دا چا ویلي چې روح دلته راځي؟ نه قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته. هغه څیز به موږ منو چې کم الله او رسول ویلي داسې ده کنه بس، یا هغه فقه چې زموږ علماو د قرآن او د احادیثو نه د هغې استنباط او مسایل له قرآن او حدیث کې خو دا ټکي نشته چې روح را روان دی او دې کوټې ته راځي او شا به ډیوه بله که چې رڼا یې ورته چې تندک ونه خوري. هغه سړی خو هم په کټ کې وړی دی چې دا روح چې تندک ونه خوري دې مړ نه چې دی یا په کټ کې وړو. دا اوس خبره دا ګناه ده. کم ځای کې د مړي د لمبو لاړو څه خاص ځای شته نه چې خاص ځای کې به لمبې نه، ته چې کم ځای لامبې هغې کې هغه به لمبه کړه او که نه راځي هغه ځای راکوټي یو ځای کې وله پرده وکړه هغې کې ولامبه. یاره دا اوبه به اوس بل رواج دی کنه، هغه اوبه یو ځای کې جمع کوي، هغه اوبه عام لښتي ته نه پرېږدي، د مړي د لمبو لوبه هغه اوبه یو ځای کې جمع کوي
هغه اوبه عام لختي ته نه پرېږدي دا مړي د لمبو لوبه داسې ده لختي ته نه پرېږدي ولې جومات دې پې ولمبو دا جومات که دا بیت الله شریف و چې تا ولمبو دې چې په ژوند کې د لمبل نو هغه اوبه به یې لختي ته تلې که به نه تلې نو چې د مرګ نه پس ته ولمبو نو هم دې به لختي ته ځي چل کېږي همدغه سړی دی چې مړ شو په ژوند خو دې په خپل لمبل همدغه اوبه لختي ته روانې وي زمونږ ځان له کتاب دی د ښځو خپل کتاب دی د دې خدای خبر چې دا کتاب د دوی چا لیکلی دی دا د خپل رواجونه دي رواجونو پسې به نه ځي الله او رسول چې څه ویلي د هغې پابندي به کوو دغه اوبه دي لختي دي او زرزله دي هېڅ پابندي پکې نشته یو لختي په غاړه پرده تاو کا هلته ولامبه اوبه به ځي او که نه وایي چې یاره کور به راته لون شي یو کنده او که نه اوبه کندې ته لاړې شي ابې راکاږي خاورې په ور واچې نه د هغه ځای هغه کوټه کې که ته سمله پکې مونږ ډېر خلک دام راشي دا ماشوم یېرېدلی دی ولې صاحب دا یېرېدلی دی ولې یېرېدلی دی یاره دا هغه مړي زمونږ کوټه کې لمبولي هغې ته ورننوتې دی سورې پې شوی دی نو مین ورته کېږه سورې به ته وتښتي که نه سورې د کوم دی نه که نه بشیر جان پې سورې کړی سورې د کوم دی نه پې راغلی دا ټولې دروغ خبرې کوټه کې یېرېدلی دی نه کوټه کې خوا مړي پسې جاړي غریبانان خپئ نو دا وایي سورې پې شوي دغه کوټه کې ملاست هم کولی شي ناست هم کولی شي هغه اوبه هم هغسې اوبه دي لکه څنګه چې عام انسان ولامبې او کمې اوبه دي صرف دومره ده چې شریعت وي په هغه کوټه کې یا په هغه ځای کې لږ عود لوګي کا یا ګرباتی لوګي کا ولې ځکه خامخا مړی دی او چې یو ځای کې هغه وویندلی شي نو لږ بوی غوندې دي نو بیا خلک دې مړي پسې خبرې شورونه کوي چې ده نه بوی ته حالانکې د مړي نه نه ځي هسې چې سړی غسل کوي نو بوی ته ځي نو چې هغه ځای کې لږه خوشبویي وي چې هغه ځای لږ خوشبویي او پاکي بس دا دونه خبره ده د تخته چې په کوم مړی لمبئ صاحبه تختې له څوک ګوتې نور تختې نه یېرېږي تخته کې څه چل دی نو په دغه تخته هم لمبولی شي د کور په عامه تخته هم لمبولی شي داسې خبره پکې نشته چې د جومات هغه تخته هغه کور نه ساتي جومات ته یې راوړي جومات کې پرته دا زمونږ د جومات بیل توهین دی خو څه کوې ورته او دې له مخصوص تخته جوړه شي ښه خبره ده په دا تخته مخصوص تخته باندې خلک مړې لامبئ څه به هر وخت سړی تختې یو ځای کوي یو ټس پتې وباسي یو ځان نه به تختې هر سړی جوړوي یو مخصوص تخته ده او هغه پر هغې باندې خلک لمبول کوي که دغه تخته نی او عام فرش باندې یا په عامه تخته باندې مړی ولمبې نو په دې کې څه شریعت څه حکم نشته دی او نه هغه تختې ته بیا څه دغه شته دی چې دې تختې له به ګوتې نه ورړې او پیریان به در باندې کیني او سورې به در باندې راشي او ګناه به دې وشي عام کټ کې مړې مقبرې ته وړی شي که د جنازې کټ پکې نی عام د کور کټ کې مړی شي د جنازې کټ پکې شرط نه دی چې خامخا د جنازې کټ دی په دې کې وړه زمونږ د جومات کې جنازې کټ په چا به ګوتې نه ور طالبانو ته مې لکه وی کټ هم نشته مې دا غاړه کې پروت نه وي دا خو د مړو کټ دی نو د مړو کټ چې ته مړ شي په دې کې به نه دی وی دا خو د مړو کټ هغې له څوک ګوتې نه وړي او جومات یې پرې راته بیل بند کړي بهر کې زمارونو عام کټ کې جنازه وړی شي او چې دا کوم مخصوص کټ جوړ دی په دې کې جنازه وړی شي خو صرف دومره زمونږ خلکو دا خاص کټ جوړ کړي په دې نسبت چې عام د کور کټ هر څوک ګور کوي هر څوک ګور کوي په دې چې مات بشي او دا د جومات دا چې کوم د جنازې کټ جوړ دی دا لږ مضبوطې کلکې بل هغه زنانه که اکثر مړه شي نو په هغې هغه ډولۍ ایږدي نو دا مخصوص کټ چې جنازې جوړ شوي هغه ډولۍ د پاسه چې اپې د پاسه کلکه شي دا یو فایده ده نور که دا کټ نی او په عام کټ کې وړي نو هم څه ممانعت یې نشته قرآن شریف راوړی کټ کې ورسره کېږي دا بیل غم دی قرآن به مړو سره نه ګرځوي په کټ کې دا ګناه قطعا به نه ګرځوي د قرآن شریف توهین به نه کوي د قرآن شریف بېعزتي او بېادبي به نه کوي قرآن ورسره ولې وړي څه چل دی پکې که ده په ژوند کې د قرآن سره خپل تعلق ښه ساتلي حقه قرآن به پکاري او که ده په ژوند کې د قرآن تلاوت نه کړي او قرآن سره خپل تعلق ښه نه پیدا کړي نو قسم دی کې بچي تا قرآن به ورته خیرې کوي چې زما بېعزتي له دره برکته کوې قرآن اوړل مړي سره په کټ کې دا د قرآن شریف بېادبي ده قطعا به داسې نه کوې دا ښه خبره نه ده ښه عزت والا ورکا د ژوندي سړي عزت دی او د مړي عزت دی په شریعت کې
نه مړي توهین نه دی، مړي عزت دی. دا جنازه چې ته په مقبره کې کې دا خو ته عزت کې، یعنی په دا جومات کې دې هم کولی شو چې جومات کې جنازه وکړه او بس یو څو کسان دی یوسي. نه، مقبرې پورې لاړ شه، ښه په درناوي هر سړی دی یوسي 40 قدمه، دا ګوره د عزت دی. په درونچاق یې موړه په اواره یوسه چې د دې مړي عزت وشي. او چې هلته دې یوړه جنازه پرې وکړه، دعا ورته وکړه، دا د عزت دی. او بیا ښه په اطمینان قبر ته ښکته کړه، دا د عزت دی. او په قلار پې خاورې ور واچوه، د عزت دی. قبر والا لوړ جوړ کړه چې څوک د پاسه کیني نه، دا د قدر او د عزت دی. سر ته ورته د سورت فاتحې اول وایه، حدیث کې راځي، او د سورت بقره، او خپو ته ورته د سورت بقره اخر وایه آمن الرسول، دا د عزت او د قدر، حدیث شریف کې راځي. او بیا ورته دعا کوه، قبر له ورتلی شي د شریعت مطابق، سلام پې اچولی شي، دا د عزت دی. او 3 ورځې د وارثانو له راتلی شي، 3 ورځو پورې تعزیت ورله ورکړه. تعزیت د صبر تلقین ته وایي، دا د قدر او د عزت دی. مړی ښکلولی هم شي، که مړی سړی ښکلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، اخو لکه د غرونو غمو په صحابه وکړ، غرونه لاسي لوی غم راغی په صحابه. حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو، خبرې نشو کولی. حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه عقل لاړ، دماغ یې کار پرېښود، تورې ته یې ګوتې کړې. چا به وی نبی علیہ السلام مفات وي، څه دې وکړې، مړ دې کم. غلی شو خلک، چا نه خولې نه کش نه ختم. دقسې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د نبی علیہ السلام په منبر باندې ودرېده، او توره دغسې بار راوویسته، خو هسې بهادر و. او چې لا توره یې راوویسته، وی خلک وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی، وی دروغ وایي، نه دی وفات. د الله ملاقات له تللی دی، لکه کوه تور ته چې څنګه موسی علیہ السلام د الله ملاقات له تللی، هغسې تللی دی، واپس به راځي. او زما په دې توره به د منافقانو نه سټونه وي. او چې څوک وایي چې نبي صاحب وفات دی، دا منافقان، د دغه منافقانو په دې توره سټونه وي. چانکه مې واورېدل چې نبي صاحب وفات دی، چې په دا توره ترې اثر وه، چا غږ نه شو کولی. هلته ټولګې جاړه، هلته ټولګې جاړه، هلته خو دا جړا ده، منه جړا نه، هغه د غم جړا غیر اختیاري. دماغ وګوره، دماغ کار نه کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، الله حوصله ورکړې وه. هغه د شپې نه د نبي علیہ السلام نه اجازت وغوښته، یو ځای ته ته وی صاحب اجازت دی، طبیعت هم څنګه دی؟ وی خیم که خیر وی لاړ شه. په دغه ورځ د نبي طبیعت بالکل ټیک، دا په کومه ورځ چې وفات کی، دومره مزېدار طبیعت دی چې سحر د مانځه په وخت کې صحابه په صفونو کې ولاړ دي، او حضور پاک مبارک سر راښکاره که او پرده یې لرې کړه. خو چې صحابه وتو قتل، یو صحابي و چې د مخ مبارک ته مې وتو قتل، وی لکه د قرآن شریف د پاڼې غوندې خشته راته ښکاره شوه. او وی صفونو کې صحابه بس ورمنډه کولې، چې ورمنډه کو نبی علیہ السلام راواخلو، ځکه څو ورځې نور وتې جومات ته. خو چې نبی علیہ السلام پوه شو چې دا د دې مونځ خرابېږي، نو زر یې پرده راښکته کړه. دا په دغه ورځ چې په کومه ورځ وفات کېږي، 10 بجې ټیم کې تقریبا بیا وفات شو. نو طبیعت یې خو نو حضرت ابوبکر صدیق اجازت وغوښته، لاړ چې هلته خبر شو، بس رامنډی ترې راغی. اوس حضرت عثمان ګوم ناست دی، خبرې نه کوي. علي صاحب بېهوشه پروت، او عمر صاحب توره ریستې راو، دغه خبرې کوي. بس هر څه یې پرېښودل او نیغ ورغی نبي علیہ السلام کوټې ته. د ده له لور په کوټه کې وفات شوی که نه، عایشې بیبي، عایشه صدیقه رضی الله عنها. او زه ډېره بختوره ښځه یم. وی خلک وایي چې په شوال کې واده سپېره دی، سپېره. وی زما نکام په شوال کې شوی ده، واده مې په شوال کې شوی دی، د اخترونو په منځ کې. زموږ خلک د اخترونو منځ کې هم نکاح نه کوي. وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی نبی علیہ السلام زما کوټه کې وفات شو، زما سینې ته ډډه والې وه چې سا مبارکه ترې لاړه، زما په کوټه کې دفن شو. او اخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړي. زما ورور راغی عبدالرحمن، او هغه سره مسواک ومږی. وی حضور پاک مبارک داسې په شوق ورته وکتل. وی مې چې صاحب مسواک تم زړه کېږي څه؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مې چې راوالم دله، وی سر مبارک یې وړقو. وی ورور ته وی چې رورې مسواک راکړه. وی مې چې نرم یې کم دله، وی چې یو نرم یې که سر مبارک یې وړقو. وی په اوبو کې مې خوش کړ او غاښونو کې مې ومږه، زور مې وله ورکړ، نرم مې کړ، او بیا مې حضور پاک مبارک له ورکړ. وی ډېر خشته مسواک یې ومږه، وی داسې ښکلې مسواک یې چرته هم په ژوند کې نه ومږلي.
وی بیا هغه مسواک مال راکه هغه لاس مبارک یې ښکته شو یو خوشبویي مې محسوس کړه نور راته اړو پته ونه لګېده چې دا روح په کومه طریقه لاړ وی زما لاړې د حضور پاک مبارک لاړې الله خیر وخت یو ځای کړي واقعي خوش قسمت انسان نو ابوبکر صدیق چې څنګه راغی نبی علیہ السلام ته نو فوراً د حضور پاک مبارک نه صادر مبارک لرک وی قتل مهر نبوت یو کته د دواړو اولو په منځ کې یو غوټه وه مهر نبوت هغه یو قطعه نه وه غیبه باس پې ور پرېوت او حضور پاک مبارک یې ښکل کړ او سوی طبت یا حبیبی حیا و میتا اے زما دوستا اے زما محبوبا په جد څخکلې وې او په وفات څخه شته او څخکلې لا یجمع الله علیک موتا تا باندې به خدای دوه مرګ نه یو ځای کوي بس د دنیا نه درله راغې اوس به همیشه جم دی الله سره دی تور پرېوت په نبي علیه السلام باندې او ښکلې که او بیا فوراً مخ مبارک ورته پټ کړ او راغی په منبر ودرېد عمر ته ویې خوښه په منبر ودرېد او صاحب فوراً او اعلان وکړ من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او بیا هغه آیتي وی چې وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی علیہ السلام لکه د مخکو پیغمبرانو شان یو پیغمبر تیر شوی دی او کدی وفات شو یا شهید شو تاسو به واپس ایمان پرېږدئ د خدای در باندې الله خو شکر گزار لا اجر ورکوي دا آیات یې ووایي او وایي که نبی علیہ السلام چې نو هغه وفات شوی دی اعلان یې وکړ که څوک د الله عبادت کوي الله نه مري او که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي نو نبي ته وفات شوی دی چې دا اعلان نه وکړ بس صحابه پرېوتل بے اختیار غم پی راغی حضرت عمرم توره کې خوده خواه ابوبکر زما محبوب لا وفات شو محبوب دنیا نه رخصت شو نه چا گریوانونه شلو نه چا ځانونه ټکو دا یو غم راغی دومره غم غیر اختیاري چې د هغې انتها نه وه هغه صحابه کرام چې په خپلو سینو به د حضور پاک مبارک نه تورې او غشي تنبول تاسو خیال کوئ چې د هغې به څونه غم اندازه ولټوئ مونږ لیدی نه دی څونه غمجن یو او چې هغې به په سینو تې غشي تنبول او په سینو به تورې تنبولې او د هغې په سر په وجه سرونه قربانول او وطنونه یې پرېښودل چې غم به یې څونه دغه غم وشو او جناب بیا د هغې نه پس د حضرت فاطمې به څونه غم الله اکبر صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرن لياليا وی د غمونو داسې غمونه په ما را پرېوتل داسې غمونه وی کدا په دې ورځو را پرېوتې وي دا ورځې به په شپې بدلې شوې وي ورځو نه به شپې جوړې شوې حضرت انس فرمایي وی موږ په نبي علیه السلام باندې خاورې ورواړولې او دفن هم کو وی موږ را روان شو چاره د چا په اوږه دی او چا سسکوره په لاس کې ده او چا چاري او بینچي په اوږه ده غمجن را روان یو وی فاطمه رضی الله عنها راته په لاره کې ولاړه انس دې خوا راشه ډېر خوشحاله یې خوند دې درکړه چې زما په پلارم خاورې واړولې ښه تاسو له حیا نه درته چې زما په پلارم خاورې اړولې دا دونه غم او درد احادیثو کې به څوک هم ثابت نه کي یا روړې والی دي یا ساندرې والی دي او یا چغې والی دي شپږ میاشتې پس ورپسې وفات هم شو بس دغه موږ شریعت کوم چې حضور پاک مبارک د هغه صحابه کړي دي دغه موږ شریعت دی نه تختې ته کوټې ته ډیوه بله کړې ده نه را تختې الوا پخ شوې ده لکه د موږ خلک چې پخې ماشومان هم نه خوري دا نه دي شوي او بیا قبر مبارک ولا وستو دفن او ورونو یاد ساتي څومره زر کې دفن کې دي شي مړې به دفن کړي ټیم بنور کې دومره کوم خلک چې څومره ټیمونه ور
پلان کې را رسیږي او پلان کې را رسیږي، ورګه پلان کې راځي، ورګه پلان کې راځي. بس چې پلان کې راغی وی دې نو څه چلته کې څومره زر چې مړی خخېږي. حدیث پاک کې راځي دروازه شو شپې ته مپریدا، د شپې ورځې ته مپریدا چې قبر پکې تیاریږي به دونه کافي دي. او درې ورځې پورې تعزیت دی. تعزیت دی مړی تر صبر تلقین ورکول، صبر ترغیب چې راشي یاره بس انسان الله غشت دی، الله پیدا کړی دی او صبر کوه. یو بیبي وا چې نبی علیہ السلام په یو قبر تیرې داغه بیبي وته ناسته وا او جللې نبی علیہ السلام ورته وی صبر وکړه. هغه ونه پیژاند وی زدا ما ته صبر مې یادوا، ما ته چې کم غبره سي تا ته خو هغه نه رسیدلی. هلال چا ورته وی سیب دا خو یې خذي ودا خو نبی علیہ السلام اوه دا مې سوکړ ورغه نبی علیہ السلام پس ورته کینا ایمانه پیژندل غلطی را نه وشو. وی ان الصبر عند الصدمه الاولى، چاته چې ولوم به صدمه ورسېدا هغه وخت صبر وکړي دې ته صبر وکړي. په درې مو په څلورم وخت پس خور سره صبر وکړي. نو دا تختې لوا په شریعت کې نشته. بیا درې مو پسې کو، بیا جمعه وا پسې کو، دا شب جمعه ده او دا پنځشنبه ده او دا سلويختي وا پسې کو. ورونو یاد وساته خیرات نه یو خاص وخت او نه یو خاص ورځ په شریعت کې شته. هر ځای کې خیرات کول شي او هر ټیم کې کول شي او ثواب یې مړی تبخا. کدا وی چې په دې درېمه ثواب زیات ته په بل کم دی دا ګناه ده. کدا وی چې په دې جمعه کې ثواب زیات ته په نورو کې کم دی دا ګناه ده. کدا وی چې په دې سلويخته کې ثواب زیات ته په نورو کې کم دی دا ګناه ده. کدا وی چې درېمه مې ونکړه ګناهګار بشم یا با مړی ته نقصان پیښ شي دا غلطی ده. کدا وی چې جمعه مې ونکړه او سلويخته مې ونکړه مړی ته ضرر پیښ شي یا د ما به ګناه شي دا خطا خبره، دا خطا خبره. سلوي خیرات په دویمم کول شي، په درېمم کول شي، په څلورم کول شي، په جمعې په شپه هم کول شي او د زیارت په شپه هم کول شي او په خالی په شپه هم کول شي، په سلويخته هم کول شي او په یو کم سلويخته هم کول شي او په دوه سلويخته هم کول شي. د خیرات وخت مقرر نه دی. مړی پسې وکړه خیرات، یو ثواب بستا مشو داغه به مشو. خیرات پسې وکړه، خیرات نه منې کوه، خیرات نه منې کول مکوه، خیرات ورپسې وکړه. لاول خو صدقه جاریه ورپسې پکار ده. جمعات کې پیسې ورکا په الله ثواب د پلان کې ته ورسې. کوي ورپسې وباسا. یو بیبي راله وی د ما مور مړه ده یو کوي وباسم څنګه به یو باسا یو وسته وی خدای ثواب ام سعد ته هغې ته ورسې. نو کوي وباسا جمعات لاره کدا دې نه کېږي دیک پخې او خیرات کې هم کولی شي. څه ممانعات نشته، بالکل خیرات کولی شي. قرآن شریف اخیستی شي، مدرسې له جومات له کتاب اخیستی شي، مدرسې سره امداد وکړه. ټول څه جاري صدقې دي، فایده ډېره ده او څه وختي صدقې دي، فایده کمه ده. نو خیرات وکړه. خو دا ورځ به مقرر چې په دې داسې ورځ نه، ورځ مقرر نه وای غیر خیرات نه کوي. داسې نه چې ګنې په دې ورځ کې ثواب زیات دی او په دې بله کې کم دی. او کدی کې مې وکړو نو ثواب به یو، کدی کې مې ونه کړو نو ثواب به نه. داسې مه کوه، بس هر وخت خیرات کوه ثواب به دې کېږي او مړي ته به هم ثواب رسي. ها د خیرات ثواب مړي ته رسي. 2 رکعاته نفل دې وکړل او یا خدای ثواب به پلان کې ته وبخې، دا ثواب هم ورته رسي. او که مقبرې ته لاړې او یا دلته تلاوت دې وکړو ثواب دې ورته وبخه، دا ثواب هم ورته رب العالمین رسي. خو دا خاص وختونه پکې نشته. که په مقبره کې خیرات کې او که دلته کې خیرات کې، دا زمونږ په خلک مړو پسې اسقاتونه ورکوي او مړو پسې جانمازونه وړي او صاحب څوک قرآن شریفونه وړي. دا لازم مه ګرځوئ چې دا خامخا به زه کوم او که نه کوم خلک بسوي چې دا ټکي دې راوست چې خلک بسوي هر څه دې غرق دی. دا پکې مه کوه. او دام لازم ومه که ما دا مقبره کې اسقات ورنکړه ګنې دا مړی به خدای بخي نه، دا هغه د خپل عمل سره تعلق دی. د خیرات ثواب الله ورسي. نو مقبره کې ورکې او که دلته کې ورکې او که قرآن شریف ورکې او که ګوړه ورکې او که صابون ورکې او که مالګه ورکې، د خیرات په نیت د خلقو د وجې نه چې ګنې خلق بسوي او په دې وجه نه چې که مقبره کې ورکما نو ثواب به مې کېږي او که دلته ورکم نو ثواب به مې نه کېږي. دا نیتونه پکې نه کوي. که دا نیتونه پکې کوي بیا مه ورکوه مقبرو کې. او زه خو اوس د دې مقبرو د اسقاتونو متعلق یم چې ور یې نه کوي. هلته پې مولیان شرموي، هلته پې ټول مولیان شرموي. هلته ول اسقات هم یو شي هغه مولا یو چکې دوه چکې یو ابل خو یو چکې یو ابل مولا خو ورپسې ګوره نیغ نیغ قاتله نو ګوري به نه که نه سترګې ځان له وتړي نو تی وړې ولې چې بیا مولا پې شرمې.
او کله خو مې روغ غواړي که نه خفه کېږې مه په صف کې مولیان 15 ولاړي او جانمازونه 50 تقسیم شي ټول پښتانه خفه کېږې ټولې وړي یو ځل مې نیت ومې اواز کومه اذا که ته مولی جانماز دی ابل ته مې چې ته مولی چې جانماز بیا مې ویره اوس شر جوړی غم جوړی صابون چې دا 15 پیټه مقبره ته یو سي نو مولیان ټول لاغون کړي یو پیټه صابون داوي شو دا سلور پیټه کم خلا سر اخ کته کړي بازو پس دا کنه صدر کې سر پټ کړي وغه کو نه لاسره وباسي مې زری په جنم کې د 500 سجره په جیداد مالک امولیان سره خوا کې کینی پټ کې لا بیل پاغه وځوي او سپینې جامې بیرې واچي بهر کې پرونو په دې نیت جنازو ته مده چې ماته به صابون ملو شي ماته به جانماز ملو شي ماته به سخات ملو شي دا الله د رضا لپاره دی که مولا دی وکړي او که مولیان په شرموي را سخات نور او که نه په عام نیتی خیرات ته د التم کوم دلتم کوم نارده خیرات کې کولش بهر کې افتا د خدای مړو متعلقه مې ته مسله وکړه جنازه چې دی وکړه یو قیرات ثواب دی او جنازې نه پس دفنه پوری سار شي 2 قیرات ثواب دی کیږي یو قیرات د خود د غروندو دی الله دې موږ د غمونو او د مصیبتونو پامن کې وساتي او د کفن کپڑا یووي نو جایز ده او کنا درې جامې د کفن ما 13 جمعه درته ویلې دي که وسی نکیږي بیا خبره چې وس کیږي نو ما د کفن د جامو 13 جمعه ویلې دي د دې کور کې بیماری دعا غواړي رب العالمین دې چا کور کې بیماری وي الله دې ولا شفا ورکړي دې سمرات دې الله دې ول مراد پوره کړي مړ د کټ نه مړی کوس کړي بیا جنازو کې بالکل بیا هم کولی شي جنازه خدا د مړی احترام دا چې په دا کټ کې پروتي او په جنازو کې کرا کوټي مړی کټ ته عزت نشتا اپ هغه کې مړی شي دوکه الله ته زموږ مل شي خدای موږ د غمونو نو ساتي ها الله موږ د غمونو نو ساتي خدای د مصايب نو ساتي خدایا د روان لارې دي خامخا خلق مړي کله چا مردگان وفات شوی الله د ټول مغفرت نصیب کړي مونږ ته زمونږ شراب د ایمان او د اسلام هدایت ژوندۍ نصیب کړي ته چا چې کور کې مریضان دي زمونږ د جمعې نذیر کا او داسې فور الله نه جوړري نور کو څوک مریضان دي زمونږ د ارشد ورو کور کې بیماری ده الله ټول شفا ورکړي او الله دې زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي خدای دې موږ د غمونو مصیبتونو جګړو فتنو دشمنونو پامن کې وساتي الله دې چې دا چا باندې غمي الله دې ولا په خوشاله بدل کړي اخر وخت دې الله په خپل کریم نصیب کړي لا اله الا الله محمد